بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر. به مجموعه خبری خوش آمدید. امروز یک شنبه 21 جدی 1404 هجری خورشیدی که برابر است با 11 جنوری 2026. سرخط خبرها: تمرینات مشترک نظامی میان نیروهای آمریکایی و پاکستانی می تواند منطقه را بی‌ثبات کند. کارشناسان نظامی می گویند که با توجه به بی‌ثباتی جاری در ایران، ایالات متحده تلاش می کند تا نیروهایش را تحت پوشش تمرینات نظامی در پاکستان مستقر کند. امریکا شاوخوا هیوادو کې په ځانګړي ډول خپل ستراتیژیک ملګري پاکستان کې یو ځانښوونه کوي او هلته کوشش کوي چې پالیسی بازگرداندن زمین‌های غصب شده حمایت شده است. آگاهان امور می‌گویند که امارت اسلامی باید زمین‌های غصب شده از حاکمان و زورمندان را که در هر گوشه و کنار کشور است پس بگیرد. مطابق شریعت است، مطابق قانون است، عرف است که بعد امی زمینه‌ای که دولتی است یا از مردم است از غاصبین باید گرفته شود. مسئولان بر فراهم آوری فرصت‌های کاری برای جوانان تاکید می‌کنند. با این حال شهروندان عام علاوه بر خواستار فراهم آوری زمینه‌های کاری از سوی حکومت از تطبیق پروژه‌های بزرگ در کشور حمایت می‌کنند. ځوانانو لپاره باید کارخانه جوړ شي او نر زمینه ته برابر شي، کاروبار جوړ شي، سړکونه جوړ شي، پروژه جوړ شي، رب ان شاء الله ټول ښه شي. مشروع خبرها: تمرینات مشترک نظامی میان نیروهای آمریکایی و پاکستانی می تواند منطقه را بی‌ثبات کند. نیروهای پاکستانی و آمریکایی 13مین دور تمرینات نظامی مشترک دو جانبه را در ولسوالی نوشهر ایالت خیبر پختونخوا آغاز کردند. آگاهان امور این تمرینات را تهدید آشکار برای ثبات منطقه می‌خوانند و می‌گویند که با توجه به بی‌ثباتی جاری در ایران، ایالات متحده در تلاش است تا نیروهای خود را تحت پوشش تمرینات نظامی در پاکستان مستقر کند. این تمرینات نظامی مشترک در حال آغاز می شود که پاکستان در این اواخر با افزایش حملات گروه‌های مسلح مواجه شده است و وضعیت امنیتی نگران کننده پنداشته می شود. نیروهای آمریکایی و پاکستانی تمرین‌های مشترک نظامی را در ایالت خیبر پختونخوا انجام دادند. این نگرانی وجود دارد که آمریکا از این تمرینات نظامی بهانه استفاده کند تا نیروهایش را در پاکستان برای حمله به ایران مستقر کند. به گفته نظامیان پاکستانی، در این تمرینات قطعات مسلکی از نیروهای پاکستان و آمریکا حضور دارند و 13مین تمرینات نظامی مشترک دو جانبه میان دو کشور پنداشته می شود. این تمرینات مشترک نظامی در حال آغاز می شود که اخیراً پاکستان با حملات گروه‌های شبه نظامی روبرو شده و وضعیت امنیتی نگران کننده پنداشته می شود. آگاهان امور نظامی می گویند که پاکستان در این اواخر یک بار دیگر به نام ایجاد ناامنی و مبارزه با هراس افغانی در منطقه و افغانستان دست به ماموریت‌های مشترک زده است. او بیا اوس چې د پاکستان وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي، امنیتي وضعیت یې ښه نه ده. امریکا بیا هم کوشش کوي چې خپل ستراتیژیک ملګري سره د توریزم د ورکېدو په بهانه ګډ مشترکات ولري او نظامي تمرینونه وکړي. له بلې خوا موږ وینو چې په ایران کې هم وضعیت ښه نه ده او هر وخت چې په ایران کې که موږ وګورو د 1980 کلونو په دې خوا چې وضعیت خراب شوی، امریکا شاوخوا هیوادو کې په ځانګړي ډول خپل ستراتیژیک ملګري پاکستان کې یو ځانښوونه کوي او هلته کوشش کوي چې نظامی تمرینات وکړي. له بل لوري کوشش کوي چې دغه اوسنی وضعیت چې په سیمه کې ده. در همین حال برخی دیگر میگویند که پاکستان در طول تاریخ پایگاه نظامی آمریکا بوده است و هدف از این تمرینات جدید نظامی بی‌ثبات سازی کشورهای منطقه است که آمریکا از پاکستان میخواهد. چې کچېرې طالبانو بګرام د امریکا ته نه ورکوي، نو امریکا کولی شي د پاکستان د جغرافیا کې چې په هر سیمه کې نوی بګرام جوړوي، نوی نظامی اډه د بګرام جوړوي، دی کولی شي راشي او هلته دا نظامی اډه د بګرام جوړ کړي. نو زه په دې باندې مطمئن یم چې پاکستان د بګرام په عوض یو بل نوی بګرام په پاکستان کې امریکا ته ورکوي او د امریکا نظامی اډه به په همدغه نامه به په پاکستان کې به جوړیږي او
د چین او د روسیې د ماتولو او د هغو د پلانونو د خنثی کولو لپاره د همدغه اړه چې نوې د پاکستان په جغرافیا کې جوړیږي دا به کار اخلي. گفته می شود که اگر نیروهای آمریکایی از خاک پاکستان به ایران حمله کند، واکنش تهران به اسلام آباد چند جانبه خواهد بود و منجر به بی‌ثباتی منطقه خواهد شد. در گذشته تمام زمین‌ها توسط افراد زورمند غصب شده بودند. آگاهان امور با توجه به نارامی‌های گذشته در کشور می‌گویند که در گذشته زمین‌های زیاده از سوی افراد قدرتمند غصب شده بود که سبب شد که در این روند حقوق بسیاری از شهروندان فقیر و مظلوم پایمال شود. آنان از امارت اسلامی می‌خواهند که در برابر زورمندان گام‌های جدی بردارند و کسانی را که زمین‌هایشان غصب شده با حقشان پایمال شده استرداد گردد. در همین حال شهروندان عام از مبارزه امارت اسلامی برای جلوگیری از زمین‌های غصب شده ستایش می‌کنند. جنگ‌های گذشته و ناآرامی‌های داخلی در کشور تا حد زیاد منجر به غصب به زمین‌های دولتی و غیر دولتی توسط زورمندان شده است. در این روند جنگ حقوق بسیاری از شهروندان و مظلومین نیز پایمال کرد. اما با کار آمدن امارت اسلامی زورمندان کوتاه شده و حقوق مظلومین حفظ شده است. آگاهان امور با توجه به ناآرامی‌های گذشته در کشور میگویند که در گذشته زمین‌های زیاد از سوی زورمندان غصب شده بود و به این معنا بود که حقوق بسیاری از شهروندان فقیر و مظلوم نیز در این روند پایمال میشد. اصلا همی غصب کردن زمین یک فعل حرام است و از طرف زورمندا و غاصبین یا صورت میگیره. شریعت ما شما را مکلف میسازه که باید از غاصب همو زمینی که غصب کرده دمی روی همی ظلمش بگیریم و ای پالیسی 100% مطابق شریعت است، مطابق قانون است، عرف است که بعد همی زمینایی که دولتی است یا از مردم است از غاصبین باید گرفته شد. آنان از امارت اسلامی می‌خواهند که در برابر زورمندان گام‌های جدی بردارد و کسانی را که زمین‌هایشان غصب شده و یا حقشان پایمال شده اند دوباره برگردانند. کمر جدی گرفته و باید جدی‌تر بگیره و هر کس حق خود بشناسه. اما گفتنی که داریم در این موضوع با محترم مقام رهبری و خانه هایی که بیران میشه قبل از او باید با یک جای را پیدا کنه. بعضشان خانه نداره، بعضشان به اجاره ششته به کرایه میته. البته دیگه هیچ شکی نیست که خانه ها کرایهش خیلی بلند است و به ملت باید نظر شود. در همین حال شهروندان عام از مبارزه امارت اسلامی برای جلوگیری از غصب به زمین و استرداد آن ستایش میکنند. بسیار کارش قابل ستایش است، به خاطر اینکه زورباکا بودن میرفتن زمینای مردم را غصب میکردن، زمینای دولتی را چیزا. این حالا خوش شدیم که این پس برگشتانده شده، به حق به حقدار رسیدن. دا خو ډیر ښه کار دی چې د هر چا حق خپل حقدار ته وسپارل شي، د ټول غاصبین ونیول شي او د هر چا حق خپل صاحب ته وسپارل. دا ډیر ښه کار دی. دا خو همدغه د اسلام خاص دی، زمونږ د خلکو خاص همدغه شی دی. این در حال است که وزارت عدلیه خبر داده است که هزاران جریب زمین را از غصب برگردانده است و این روند به سرعت ادامه دارد. در رابع سوم سال مالی جاری 11 شرکت خصوصی کاریابی ارزیابی شده است. سخنگوی وزارت امور اجتماعی میگوید که در 3 ماه سال 2325 تن از شهروندان برای استخدام به 11 شرکت خصوصی کاریابی مراجعه کردند و پس از تایید و انتخاب شرکت ها 975 نفر برای کار به مؤسسات، شرکت ها و کارخانه های مختلف معرفی شدند که در نتیجه 478 تن جذب و صاحب کار شدند. با این حال شهروندان هم از حکومت می‌خواهند که علاوه بر تلاش ها زمینه‌های کاری را برای آنان فراهم کنند. بیکاری در افغانستان یک دردسره که بسیاری از جوانان از آن رنج میبرد. هرچند امارت اسلامی تلاش هایی را در این زمینه به روش های مختلف آغاز کرده است، اما خواست ها زیاد است.
تازه سمیع الله ابراهیمی سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی خبر داده است که در ربع سوم سال مالی جاری 11 شرکت خصوصی کاریابی ارزیابی شده است. سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی همچنان گفته است که با منظور یافتن کار شهروندان در سکتور خصوصی وزارت کار و امور اجتماعی برای شرکت‌های مختلف جواز فعالیت صادر کرده است که به گفته وی زمینه کاری برای شهروندان فراهم خواهد شد. ابراهیمی افزوده است که در ربع سوم سال 1404 ریاست انسجام خدمات کار خصوصی ریاست عمومی منابع بشری 11 شرکت خصوصی را نظارت کرده است. هیوادوالو ته په خصوصي سکتور کې د کارموندنې په موخه د کار او ټولنیزو چارو وزارت مختلفو شرکتونو ته د فعالیت جوازونه ورکړي ترڅو له دې لارې هیوادوالو ته کارموندنه ترسره شي. د 1404 هجري شمسي کال په دریمه روبه کې د بشري ځواک عمومي ریاست اړوند د کارموندنې د خصوصي شرکتونو د انسجام څانګې چې له 11 شرکتونو څخه نظارت ترسره کړی ده او دغه نظارت په ترڅ کې د 2300 څخه زیاتو هیوادوالو یا د شرکتونو ته مراجعه کړې ترڅو دوی ته د کارموندنه ترسره شي. ریاست انسجام خدمات کار خصوصی ریاست عمومی منابع بشری 11 شرکت خصوصی در این 3 ماه 2325 تن از شهروندان برای استخدام به 11 شرکت خصوصی کاریابی مراجعه کردند. بعد از تصدیق، تایید و انتخاب شرکت ها 975 نفر برای کار به نهادها، شرکت ها و کارخانه های مختلف معرفی شدند. چلنی کمرغه 915 تنه له غورچاڼ څخه وروسته د کار په شرایطو برابر پیژندل شوي دي. مختلفو شرکتونو فابریکو ته و د کارموندنې په موخه ور پیژندل شوي دي چې له دې ډلې څخه 478 تنه د کار څښتن ګرځېدلي دي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت هڅه دا ده چې د کارګرو د کارفرما ترمنځ د ښې همغږۍ په ترڅ کې د خصوصي سکتور څخه د ملاتړ په ترڅ کې هیوادوالو ته په خصوصي سکتور کې د کار زمینه برابر کړي. در همین حال آگاهان امور بر اهمیت راه اندازی پروژه های بزرگ در افغانستان از نظر ایجاد کار تاکید می کند و تا حد زیاده بر تطبیق پروژه های نیمه کار تاکید می کند. مگر د اسلامي امارت پر اتک سره دغه پروژې ودرېدلې او ځکه چې نړیوال بانک کومک مرسته نه کوي نو د یو خوانه طبي آفات لکه سیلابونه او زلزلې او د بل خوانه دغه مهاجر چې تقریبا 15 میلیونه مهاجر د 3 کالو په اوږدو کې افغانستان ته د ایران او پاکستان نه راوګرځېدل او ته نورو هیوادونو نو د لپاره د کار او د کور کاري ډوډۍ پیدا کولو لپاره د کار ضرورت دی د کار پیدا شي او دغه بیکاری کچا ونیول شي او نو دا کچرته ونی شي په راتلونکي خصوصا په دې کال کې 2025 کال کې به ځوانان لا بیکاری کچه زیات شي او د ډیرو ستونزو سره افغانستان د لوی اقتصادي بحران خواته لاړ شي. در همین حال شهروندان عام از بیکاری شکایت دارند و از امارت اسلامی خواهان فراهم ساختن فرصت‌های کاری برای جوانان هستند. پروژې د ملي په سطح باندې لکه د کونړ سیند دی اوبه دي او نور داسې د هیواد په سطح باید غټې هغه ملي پروژې چې په هغه کې په زراعو او لکاو خلکو د کار زمینه برابر شي. غوښتنه مو دولت څخه دغه ده چې دغه ملي پروژې په کار واچي ترڅو هم چا خبره د موږ هیواد پکې رشد وکړي پرمختګ وکړي او ځوانانو ته د کار زمینه برابر شي. والا خو کاروبار زمینه باید برابر کړي. دویم قدم که د مشورې په کمیسیون باندې وګرځي د ترانسپورت کمیسیون چې دا کله ټیټي جګي وي دا باید اصلاح شي. ځوانانو لپاره باید کارخانه جوړ شي او نر زمینه ته برابر شي، کاروبار جوړ شي، سړکونه جوړ شي، پروژه جوړ شي. رب انشالله ټول خوشی. راه اندازی پروژه های بزرگ در کشور منبع کاری است که می تواند زمینه های کاری را برای جوانان در سطح وسیع فراهم سازد. امضای توافقات با رژیم نظامی پاکستان بیفایده است. آگاهان امور میگویند که رژیم نظامی پاکستان مستقل نیست و امضای هر گونه توافقات با آن کشور بیفایده است. پس از اینکه زلمه خلیلزاد نماینده پیشین ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان پیشنهاد موافقتنامه امنیتی میان افغانستان و پاکستان را مطرح کرده است، آگاهان امور در واکنش به آن میگویند که رژیم نظامی پاکستان به تعهدات خود عمل نکرده است. بر همین اساس امضای هر گونه توافقات با رژیم نظامی پاکستان بیفایده است.
زلمه خلیلزاد نماینده پیشین ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان پیشنهاد کرده است که یک توافقنامه امنیتی میان افغانستان و پاکستان مشابه به توافقنامه دوحه نقش اساسی در روابط افغانستان و پاکستان داشته باشد. با اشاره به این موضوع آگاهان امور میگویند که رژیم نظامی پاکستان مستقل نیست و امضای هر نوع توافقنامه با آن کشور بیفایده است. آنها با اشاره به گذشته میگویند که در طول تاریخ آن کشور توافقنامه های زیاد را به امضا رسانده است، اما از سوی رژیم نظامی پاکستان نقض شده است. د پاکستان سره هر ډول امنیتي تړون امضا کول به بې فایدې وي، ځکه چې پاکستان هیڅ وخت خپل ژمنو ته وفادار نه دی پاتې شوی. د پخواني جمهوریت سره ډېر تړونونه امضا کولې، یو یې هم عملي نه کړ. او د بلې خوا نه د پاکستان غوښتنې د افغانستان نه ټولې د نړیوالو قوانینو او د ډیپلوماتیکو اصولو خلاف دي او داسې غوښتنې دي چې هغه اصلا حقیقت نلري په افغانستان کې. از سوی دیگر آگاهان امور با انتقاد از سیاست‌های پاکستان میگویند که حلقه خاص از رژیم نظامی پاکستان فضای بی‌اعتمادی را میان کابل و اسلام آباد گسترش می‌دهد که برخی زیاده از کشورها به صورت پروژه‌ای از آن سوء استفاده می‌کنند. د پاکستان نظام، د پاکستان حکومت، د پاکستان استخباراتي اشیایي اداره هیڅ کله په خپل کړنو وعدو باندې صادقانه شکل عمل نه کوي او هیڅ کله په خپل سیاستونو کې تغییر رانولي. ترڅو پورې چې پاکستان حکومت په خپل سیاستونو کې تغییر رانولي، د ما په نظر باندې دغه تړونونه هم کومه نتیجه نه ورکوي. پاکستان هیواد ته پکار ده، د پاکستان نظام ته پکار ده چې ترڅو پورې خپل ګاونډیانو سره، د سیمې هیوادونو سره، خصوصا د افغانستان سره په صادقانه شکل تقریبا 13 کاله کېږي چې پاکستان په دوګوني سیاست او په ډیره بېشرمۍ سره د افغانستان په چارو کې مداخله کوي. آگاهان امور میگویند که جغرافیا غیر قابل تغییر است. بر این اساس مقامات افغانستان و پاکستان باید تلاش نمایند تا مشکلات را از طریق گفتگو حل کنند. آنان از اسلام آباد میخواهند که سیاست دوگانه خود را در قبال کابل کنار بگذارد و با پادرمیانی علما به مشکلات نقطه پایان بگذارد. باید پاکستان سره د هغې خوانه یا د دې خوانه تګ راتګ سره وکړي او دغه مسله چې ده په میز باندې سره کېږدي او په خبرو اترو لاندې حل کړي. او جنګ د هیڅ مسلې حل نه دی او موږ له پاکستان سره ښې اړیکې غواړو او پاکستان سره ډېر زیات مشترکات لرو، هغه که د ژبې ده، هغه که د دیني که فرهنګي ده، نو پاکستان سره ډېر زیات مشترکات لرو او موږ غواړو چې پاکستان سره اړیکې ښې وي او دغه کوم پلاوي چې دي دا په نیک بال باندې نیسو، باید دوی تګ راتګ وکړي او د مسله حل کړي. این در حال است که زلمه خلیلزاد نماینده پیشین ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان در واکنش به اظهارات اخیر سخنگوی نظامی پاکستان گفته است که اگر افغانستان و پاکستان توافقنامه مشابه به توافقنامه دوحه را امضا کنند، هر دو کشور تعهد بگیرند که هیچ فرد یا گروهی به شمول داعش و TTP از خاک خود علیه دیگر استفاده نخواهد کرد و اگر این روند توسط شخص ثالث نظارت شود به نفع هر دو کشور خواهد بود. دوره آموزشی تخصصی اکادمیک 5 روزه تحت عنوان شبکه‌های دیپلماسی که از سوی انستیتوت دیپلماسی وزارت امور خارجه افغانستان برگزار شده بود به پایان رسید. رئیس اطلاعات و روابط عامه این وزارت گفته است این دوره آموزشی توسط دکتر خانم سفیر مجرب قطر با همکاری حمایت مالی دولت قطر ارائه گردیده که در آن مفاهیم اساسی دیپلماسی، معاصر ساختار شبکه‌های روابط دیپلماتیک، ارزش دیپلماتی و دیجیتالی توضیح داده است. محمد سهیل شاهین سفیر افغانستان در قطر با علی حسن بهر معاون شورای علمای اندونزیا در امور روابط خارجی، همکاری‌های بین المللی و همکاران سرمایه‌گذارانش دیدار کرده است. به گفته سفارت افغانستان در دوحه، در این دیدار روی روابط دو جانبه میان افغانستان، اندونزیا و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در افغانستان، تجارت و همچنان همکاری‌های دو جانبه بحث و تبادل نظر صورت گرفته است. در این دیدار تاجران اندونزیایی ابراز امیدواری کردند که در آینده نزدیک به افغانستان سفر کنند و فرصت‌های سرمایه‌گذاری را در بخش‌های معادن، زراعت، گردشگری و سایر بخش‌ها از نزدیک بررسی کنند.
محمد سهیل شاهین سفیر امارات اسلامی در دوحه با علی حسن بحر معاون رئیس مجلس علما در امور روابط بین الملل اندونزیا و هیئت از سرمایه‌گذاران این کشور دیدار نموده است. در این خصوص محمد سهیل شاهین سفیر امارات اسلامی در دوحه در نوار صوتی گفته است که روز گذشته با علی حسن بحر معاون رئیس مجلس علما در امور روابط بین الملل اندونزیا و هیئت همراهش از سرمایه‌گذاران و تجاران دیدار نموده است. به گفته او در این دیدار در مورد روابط دوجانبه افغانستان و اندونزیا، استفاده از فرصت‌های موجود در افغانستان در بخش سرمایه‌گذاری، تجارت و همکاری‌های دوجانبه بحث و گفتگو کرده است. پرون ما په دوحه کې د اندونیزیا د مجلس علما د بهرنیو اړیکو او بین المللي مرستې د څانګې مرستیال علي حسن بحر او نورو اندونیزیایي پانګوالو سره ولیدل. په افغانستان کې د پانګه اچونې شته فرصتونه مو ورته واضح کړل او د افغانستان او اندونیزیا د اړیکو په تقویه په اهمیت مو خبرې وکړې. محمد سهیل شاهین سفیر امارات اسلامی در قطر میگه تجاران اندونزیا ابراز امیدواری کرده است که در آینده به افغانستان سفر خواهد کرد. فرصت‌های موجود در بخش‌های معدن، زراعت، سیاحت از نزدیک بررسی می‌کنند. دوی هیله څرګنده کړه چې افغانستان ته به مکرر سفرونه وکړي او هلته د تجارت، معدن، سیاحت او زراعت په برخو کې به د پانګه اچونې فرصتونه له نږدې څخه وګوري او د افغانستان واضح انځور به د اندونیزیا تجارانو او مستثمرینو ته ورسوي. این در حالی است که محمد سهیل شاهین سفیر امارات اسلامی در دوحه با معاون رئیس بخش سازمان‌های بین المللی وزارت امور خارجه قطر در مورد روابط افغانستان با سازمان‌ها به شمول سازمان ملل متحد بحث و تبادل نظر کرده بودند. مولوی عبدالکبیر وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان با رهبران مذهبی بزرگان اقوام مهاجرین در خوست دیدار کرده است. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان نوشته است که در این دیدار بزرگان اقوام و رهبران مذهبی از همکاری‌های صورت گرفته از سوی امارت اسلامی ابراز خرسندی کرده و افزودند که پس از استقرار نظام اسلامی بسیاری از مشکلات به کمک دولت حل شده است. منابع میگویند که علمای دین و رهبران خوست از مردم امارت و به عنوان لشکر یاد کرده و از هر همکاری در راستای حفاظت از نظام اسلامی به آنان اطمینان داده است. وزارت تحصیلات عالی اعلام کرده است که یک هیئت به رهبری شیخ ندا محمد ندیم روز یکشنبه در سفر رسمی برای گسترش و تقویت همکاری‌های علمی عازم عمان شده است. بر اساس خبرنامه وزارت تحصیلات عالی در این سفر با مقام‌های کشور عمان دیدار و روی توسعه همکاری‌ها تجارب اکادمیک در زمینه تحصیلات عالی بحث و تبادل نظر خواهد کرد. آقای ندیم همچنان با مقامات عمانی در مورد تحکیم روابط عملی میان کابل و مقصد گفتگو خواهد کرد. کار تخریب سرک حلقوی شهر قندهار 70% تکمیل شده است. شارولی قندهار اعلام کرده است که یکی از مهمترین و عمده‌ترین پروژه های انکشافی سرک حلقوی شهر قندهار است که در حال حاضر به صورت سریع و منظم در حال تطبیق است. این سرک طور طراحی شده است که 40 متر عرض و 10 متر طول داشته که در کاهش مشکلات ترافیکی در شهر، ایجاد نظم شهری و گسترش تحصیلات ترانسپورتی نقش مهم را ایفا خواهد کرد. در حال حاضر روند پاکسازی این مسیر به سرعت و بی سابقه به پیش می رود که حدود 70% کار تخریب آن تاکنون تکمیل شده است. یک هیئت 20 نفری تکنیکی مسلکی وزارت معدن و پترولیم برای اشتراک در یک برنامه آموزشی 28 روزه برای ارتقای ظرفیت انکشاف مسلکی عازم ازبکستان شده است. این وزارت نوشته است که هدف اصلی این سفر بازدید از بخش‌های مختلف تکنیکی لابراتوارهای معیاری، آشنایی با تجهیزات و روش‌های پیشرفته لابراتوار و تبادل تجارب عملی می باشد. بله، یک هیئت فنی و مسلکی وزارت معدن و پترولیم به سرپرستی رئیس انستیتوت و تفتیش تکنیکی به منظور اشتراک در برنامه‌های آموزشی ارتقاء ظرفیت برای مدت 28 روز عازم جمهوری ازبکستان گردیدند. هدف اساسی این سفر بازدید از بخش‌های مختلف فنی لابراتوارهای معیاری، آشنایی با تجهیزات و روش‌های پیشرفته لابراتواری و تبادل تجارب علمی باشد. قماندانی امنیتی کابل از بازداشت 3 تن دزدان خبر داده است. نیروهای امنیتی حوزه دوم قماندانی امنیتی کابل خبر داده است که 3 تن دزدان که از یک خانه به ارزش $60,000 آمریکایی، طلا، موبایل و پول نقد دزدی بود،
در پی تلاش های نیروهای امنیتی بازداشت شده است. افراد بازداشت شده به جرم خود اعتراف کرده است. صاحب خانه تلاش های نیروهای امنیتی را ستایش می کنند و می گویند برای کس اجازه دادن نمی شود که امنیت موجود را اخلال کند. در برابر هر نوع اعمال تخریبی نیروهای امنیتی بیدار و هوشیارند. برای کسی اجازه داده نمی شود که امنیت موجود را اخلال کند. در همین رابطه مسئولین حوزه دوم قماندانی امنیتی کابل خبر داده است که 3 دزد که از یک خانه به ارزش $60,000 آمریکایی و پول نقد، طلا و موبایل ها دزدیده بودند در پی تلاش های نیروهای امنیتی بازداشت شده اند. د موږ د دومې حوزې پولیسو ملګرو په لنډ وخت کې یو رستاورد لري ښه ده چې تاسې له ملت سره شریک کړئ تر څو هیوادوال هغه نور هم له موږ سره همکاري وکړي. قضیه داسې وه چې 3 دانې سارقین راغلي وو، له یو کور نه یې ډېر اموال وړي وو، طلا و د کور قبالې و، پاسپورتونه، تذکرې، دا ټول شیان یې له ځان سره وړي وو. همدا کورنۍ موږ ته په 10 بجې د شپې حال راکړو چې ما له کور نه سارقینو په حدود د $80,000 کې مال وړی. دستې عاجل د موږ کشفي ملګري او امني ملګري لاس په کار سول. تقریبا د شپې د 10 بجو تر 1:30 بجو پورې الحمدلله عاملین یې دستگیر سو، راوړل سو، په خپل جرم اعتراف. در همین حال افراد بازداشت شده به جرم خود اعتراف کرده است. میگویند پرونده ورلی و کور څه مو صاحب راویستی، صاحب مو انتقال کې در لمان ته او در لمان کې مو صاحب مات کې په صاحب $15,000 وای مقدار طلا و کور اسنادونه و. نو موږ غوښتل سبا بل سبا ته تقسیم کو چې په دغه شپه کې دوه امنیتي حوزې مجاهدین راغلل، موږ یې چاپاول او موږ یې گرفتار کړل او اجناس موږ ټول دې ته وسپارل. نام صفی الله است، کدیم نصیر هارون. رفتیم کارته پروان، سیف بالا کردیم، ما بردیم دارلمان، بینش طلا بود، پیسه بود. مجاهدین حوزه 2 دزگیر ما. نام هارون است، از کارته پروان سبقت شده. ما اینجا که زمین دلیوری میکردم در می جرم هم شریک هستم. مالک خانه مبارزه نیروهای امنیتی در برابر دزدان می ستاید. میگوید که مواد دزدی شده از سوی نیروهای امنیتی به شکل سلامت دوباره برای او سپارده شده است. قضیه خدا سوا چې تقریبا مازدیګر کې موږ لاړو خپل اقاربو خواته، نو د هغې ځای نه چې بیرته راګرځو 8 او 10 دقیقې شاوخوا وې چې کله کور ته راځو نو کور غله راوښتي وو. کوم ځای کې چې زموږ د کور زیورات او نقدې پیسې د ایښي وو، نو هغه ته لاسرسی پیدا کړی وو او بالاخره هغه ټول سیف یې له ځان سره وړی وو. نو بیا الحمدلله چې کله موږ خبر ورکړه دویمې حوزې مجاهدینو ته، دا ټول بیرته الحمدلله په لاس راغله. د الله په نصرت او د مجاهدینو په برکت سره دغه موږ هر څه بیرته ترلاسه کړل. مسئولین امنیتی میگویند که نیروهای امارت اسلامی شب و روز در خدمت مردم است. برای کسی اجازه داده نمیشود که امنیت کشور را اخلال کند. دریم موضوع که لله الحمد شپه ورځ مجاهدین د خلکو په خدمت کې بوخت دي. شپې ورځې ګزمې زموږ په حال دي او موټرداره ګزمې او پیاده ګزمې په ټول ځون کې د هر یو ځای په خپل ساحه کې برحال دي. دغه لاسته راوړنې د دوی د برکت نه چې د دوی د خدمت ته چې شپه ورځ په خدمت کې بوخت دي او دوی ته اطلاعات ورشي او عاجل اقدام کوي په دغه غبن چې هم سارقین او یا د مواد مخدره و د قضایای و عاملین. این در حال است که قبل از این هم وزارت امور داخله از بازداشت دزدان در مناطق مختلف کشور خبر داده بود. این در حال است که با آمدن امارت اسلامی در کشور در بخش جلوگیری از جرایم گام‌های سریع برداشته شده است. نرخ اسعار $1 آمریکایی 66 افغانی و 22 پول، 1 پوند 88 افغانی و 80 پول، 1 یورو 77 افغانی و 4 پول، 1 درهم امارات 18 افغانی و 3 پول، 1 ریال سعودی 17 افغانی و 66 پول، 1000 کلدار پاکستانی 227 افغانی، 1000 تومان ایرانی 0.45 پول و 1000 کلدار هندی 734 افغانی. وضعیت آب و هوا.
کابل نیمه آفتابی بلندترین درجه حرارت 8، پایینترین درجه حرارت 3. جلال آباد نیمه آفتابی بلندترین درجه حرارت 17، پایینترین درجه حرارت 6. مزار شریف نیمه آفتابی بلندترین درجه حرارت 15، پایینترین درجه حرارت 1. کندهار نیمه آفتابی بلندترین درجه حرارت 16، پایینترین درجه حرارت 1. هرات آفتابی بلندترین درجه حرارت 17، پایینترین درجه حرارت 1 و پشاور نیمه آفتابی بلندترین درجه حرارت 12، پایینترین درجه حرارت 1. این بود پایان مجموعه خبری. سپاس از همراهیتان. اوقات خوب و خوش داشته باشین. الله نگهدار.